علي صاحب ته یو سړی راغی، هغه هغه زمانه کې بس داسې دهري غونتی و، هغه وایي دا جاهلان دي دا صحابه کرام. هغه یو منافق دی، یهودي ورته وایي ویل لکه ته ودرېږه د علي صاحب لږ دی شرمنده کوم. دی وایي زموږ پیغمبر داسې علم ورکړی، الله ورکړی داسې عالم دی، ناشنا ناشنا خبرې کوي او فلکیات و بره اسمان ته تللی یم او بره عرش معلی ته تللی یم. نو ده نه یو تپوس کوم که د دې جواب یې راکړه ټیک دی علم به او که نه وی ښځه لاړ شه. نو هغه منافق هلته ناست و په انتظار و، دا یهودي راغی علي صاحب د مازدیګر لمونځ ټیم دی. نبي علیه السلام فرمایي چا چې د مازدیګر لمونځ قضا شو که نه کما وتر مالو اهلو لکه مال حال چې ټول هلاک شو، لکه دومره تاوان نقصان وشو. او د مازدیګر ټیم علي صاحب نه تړه یهودي راغی، وی علي صاحب د یو مسلې تپوس کوم جواب راکړه نو زه د نظم بیا ته لمونځ کوه. اوس دی یهودي منافق ته ویلي چې دنه کوم تپوس کوم په دې په 3 غنټې لګي، دنه مازدیګر دا لمونځ قضا شي او د مازدیګر د لمونځ سره دوی ډېر محبت دی، دا لمونځ به د قضا کوم. چې کله راغی ورته ویې څه ویې خبره، وی علي صاحب د الله ډېر مخلوق پیدا کړی دی، خاص کر دا حیوانات نه دي دا ډېر زیات دي، دا میږي نه دي دا 900 قسمه دي، 900 قسمه، دا نري او تور او غټ او واړه څه په سترګو ښکاري څه نه ښکاري. نو داسې دا ځناور هم داسې وی دا حیوانات الله ډېر زیات پیدا کړي دي. دا بعضې حیوانات داسې دي، اوس علي صاحب ته دا یهودي وایي چې دوی برای راست بچي راوړي، او بعضې حیوانات ځناور داسې دي چې هغوی انډې اچي هګۍ اچي د هغې نه بیا بچي پیدا کېږي. نو دا کم دي. نو په دې خو ډېره وخت لګېده. علي صاحب داسې کتل چې د مازدیګر لمونځ ټیم ته نه تړم، خو داسې چل دی چې کم ځناور د هغوی دا غوږونه باري که نه او دا بچي راوړي، او د کم ځناورو چې دا غوږونه دننه وي هغه هګۍ اچي او د هغې نه بچي پیدا کېږي. بس خبره ختمه شوه. یهودي د غوږونه په ځان را پاستر کړ، لاړ. منافق خو انتظار کوي څه چل دی وکړل، تا وایي زه به 3 غنټې تپوس کوم. وی یاره هغه خو خدای داسې علم ورکړی دی، خدای به نه د دې دنیایي کتاب نه خبر هم نه دی، او هغه داسې اسان مسله اسانه کړه. اوس انسانان دا وایي چې حقیقت داسې دی چې کومو ځناورو غوږونه دا بدن پرې باري نو هغه بچي راوړي برای راست، او چې کوم هګۍ اچوي غوږونه یې دنې هغه هګۍ چې د هغې نه بچي پیدا کېږي. دا د علماو د هغې بزرګانو د هغې صحابه کرامو علم او عقلو. دا لقمان حکیم صاحب چې کوم یادېږي که نه د یو مجلس کې ناست دی او خبره کوي، مشرانو ته راغونډ شوي دي، مشرانو نه عقل زده کوي، طلبا د علماو سره ناست دي، طالبانو سره. لقمان حکیم صاحب ناست دی، مشران راغلي صاحب دا به د عقل خبرې کوي موږ به دې زده کوو. هغه لقمان حکیم صاحب یو ماشوم راپاس او د خپل خاندان یو ماشوم د کور اته بچی راشه دی خو راغی، اوس عقل دی سپین ږیرو ته ښایي، وی بچی لاړ شه جنت یو څیز راوړه. هغه ماشوم وی ښه جي، بس هغه منډه کړه لاړ. مشرانو وی چې یاره د جنت څیز خو یو دنیا کې نشته، او بل دا یو ماشوم دی خبره وکړه، ماشوم غریب په دې څه پوهېږي چې د جنت څیز کوم دی دی بس راوړي. خیر نیمه غنټه بس ماشوم راغی او بس موټی داسې ډک و. بابا ته وایي لقمان حکیم صاحب د بابا هغه وایي چې وی صاحب دا درواله ویل دا څه دي؟ وی صاحب دا د جنت خاوره ده. وی دا د کوم ځای نه راوړه؟ وی صاحب دا مې د مور د قدمونو نه راوړه. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي جنت د مور د قدمونو نه لاندې دی، او پلار د جنت دروازه ده. سړی چې یو ځای ته لاړ شي ورته علی او یا څوکیدار دننه نه پرې داخل به شي، نو پلار به خپل ځای یو مقام لري، اذان نه مخته به کتل د حج برابر ثواب دی، او مور درې چنده د پلار نه سیوا حق لري، هغې مخته کتل ځان د حج برابر ثواب ملاوي. لکه دومره عقلمند چې د عقلمندو سره کښېني عقل بس ده کې. نو لقمان حکیم صاحب ځای کې ناست دی، هغه عجیبه خبره کوي، وایي د عقل یو ورځ ماله راغی، عقل راغی او ما یې تپوس وکړو چې عقله ته کوم ځای کې په دې بدن کې اوسېږي؟ وایي د عقل راته وایي زه په سر کې اوسېږم. وایي ما یې بس ټیک ده، خلک وایي بس دا سر داسې کدو دی که د خر سر دی که نه عقل پکې شته، خلک داسې وایي. وایي بس ټیک ده. وایي بیا چې ورپسې حیا راغله دا شرم، وایي دی راغ ده نه مې تپوس وکړو چې هغه ته کوم ځای کې اوسېږې؟ حیا شرم ته به کوم ځای کې اوسېږې د انسان په دې بدن کې؟ وایي راته وایي زه سترګو کې اوسېږم. وایي ما یې بس ټیک ده. وایي چې سبا تېر شو دې وخت بیا محبت راغی، د محبت نه مې تپوس وکړو. دا خلک وایي دا محبت والا سړی دی او ډېر محبوب سړی دی، د خلکو سره ډېر تعلق دی، محبت دی، باادبه دی، دا ته کوم ځای کې اوسېږې؟ وایي هغه راته وایي زه په زړه کې اوسېږم. خبره ختمه شوه. وایي چې ورځ تېرېدې نو بیا په بله ورځ باندې میاشت پس ما ته چې کوم دی دغه راغی تکبر راغی. وایي تکبر نه مې تپوس وکړو چې هلکه ته کوم ځای کې اوسېږې؟ دا خلک دا سړی متکبره دی او دی غرور دی، 2 فوټه د ځمکې نه بره ګرځي، جامه چې کوم دی په ګوته څنډي. دا ته کوم ځای کې انسان بدن کې اوسېږي؟ وایي زه سر کې اوسېږم. وایي ما سر خو د عقل ځای دی. راته وایي زه چې کله راشم عقل ختم وي، ځکه سړی ښه عقلمند دی، خو چې که تکبر شروع کړي دا عقل بیا نه وي،
من نه یو دې ځان لاس باندې حساب وي اته د خپه ته علي صاحب ته سره راغی سم ما پیژنې ول ډېر خطر پیژنم وې څوک یې هغه نه پیژند خو ډېر خطر پیژنم وې څوک ته څوک ما وته ویلې په اول کې مردار وې مېز کې مردار اخر کې بیا مردار اول خلکو د ځان ساتو به جامه پرې تیګې نطفه وي مېز کې چراله بیا د ګډوډ کارونه شروع کړم مې دا هو ګډه وډه ده به حرام حلال نه پیژندل اخر کې بیا مردار سو د کور کې بریدي نه خپل بابا دې کنه خلک ویل که بس جنازه ته میزر مقرر کړي بابا بیمار دا سره چې ګډ وډ شي بیا ونه شرمیو نو بیا دې څوک نه بیا اخر کې مردار خلک کور او بس نو ته پته نه لګي عقل کار نه کوي نو دا غریب تکبر کوي دا څه وخت چې تیر شو دوی بیا عشق راغی وې عشق نه مې تاسو کو چې ته کوم ځای کې اوسېږي دا سره خلک وې دا سره عاشق دی او ډېر محبت والا دی راته وې د سترګو کې اوسېږم ما ورته وې دا سترګو د حیا زیاده حیا راغلی ما د سترګو کې اوسېږم نو ته سترګو ته اوسېږي زه چې کله راشم د سترګو نه به حیا لاړ شي دا خلک چې لیونی دي پلار ته نه ګوري استاد ته نه ګوري مدرسې ته نه ګوري به حیا شي د سترګو نه سیر تللی دی د مشر قدر نشته د استاد قدر نشته د مور او پلار قدر نشته به د یارانو دوستانو سره خوشاله دا ولې دا عشق راغلی دی دومره پکې وردن ودی دی او دومره دنده چې کوم د سرایت کړی دی چې سترګو نه حیا لاړ شي بیا د چا پروا دی نه ساتي پلار ته وایي ته د پته شته زه ګوره د پلانې ځای مې خوښ دی ښه هسې ځان مې نه کړی که دا ځای واده کېږي ډېره خلک یې نه کوم دا وکړه تاسو الله جې باندې جګړه په دې جوړې شي دا یې شخص منځ کې راغلی حیا د سترګو نه ختمه ده چې ورځ تېره شوه د دې وخت بیا دا لالچ راغی لالچ عقلمند سړی د عقل خبرې کوي لقمان حکیم صاحب وی لالچ راغی دا حرص وی هغه نه مې تاسو وګورئ ته کوم ځای کې اوسېږي خلک دا سړی لالچي دی او دا ډېر حریص دی مړه دا چا عزت نه کوي بس خپل خودغرضه سړی دی هر څه کوي خپل سر دغه کار کوي چا خاطر نه کوي وی راته وی ما کوم ځای کې اوسېږي زه خو ځکه اوسېږم ما ورته ویل چې څنګه زړه خو محبت زیاتې وی زه چې کله راشم کنه او زلکه د زړه نه بیا محبت وځي بیا د خلک پارټیم پرې دي دوستان هم پرې دي مور او پلار هم پرې دي خلا بابا ما خو د خلکو سره عمر دی راشي هغه بابا وی بزوی لړ او خځه بوته الګه شکر وباسي او دیګ په وخت چې خدای د غم نه خلاص کړي په زور ځان له غم کېدل خو بس هغه ځان له کور پیدا کړ او بس لړ ارته کې چې خوشاله است هغه څه کار دی دا ولی دا دنه حرص او لالچ راشي بیا وي د مور پلان لا پیدا کوم ځان لا پیدا کوم دا شی به ګډ ورشي دا د عقلمند سره دا بچی کې نه وي د علماء طلباء سره کې نه وي ان شاء الله ډېر اوچت کوم د عزت بدوی تن ملاوي شي د خلکو فیصله به کوي خو کوم د خلکو په نظر کې بس درانه می او کوم خسړی چې درونی نو درانو ته په نظر ګوري دا خوشحال خان خټک نه دی دا رحمان بابا زمانہ کې ونو د رحمان بابا زمانہ کې خلک دی د رحمان بابا زمانہ کې واه ساده سړی او شاعر او ډېر صوفي بزرګ خوشحال خان بابا چې کوم دی د دغه اونتیو مالدارونو بس خپل اسمانه به ګرځیدا خو له په سر کړي و او چوغه به چولې و یو ورځ سچل شوی و د رحمان بابا خلاف یو حرکت وکړو هغه باندې کوم دی هغه رحمان بابا یو شعر او سره وې هغه ته ورسید خوشحال خان بابا چې خبر د خلکو په نظر کې سپک کار شو یو ورځ د یو ځای کې پروګرامو خوشحال خان بابا په اسمانه سورو او خوله په سر کړي و او چوکه غوسته و کونټي او سره تور ارڅ چې په لاس کې پاس باندې سوره مجلس راغی اجه کله راغی د خلکو په نظر کې هغه د رحمان بابا شعر په وینا حواله سره په نظر کې د خلکو سبق کاری ده نه پوه شو چې د خلکو ما سره ډېر تعلق جوړ نشته هغه یو आवाज ولګ یو شعر وی چې خوشحال خان خټک راغی په درنو درون پس په سپک راغی بس خلک پوه شو چې حقیقت دی نو داسې عرض مې دا کو دا درانه خلک دی طلباء او علما الحمدلله او درانه به تر قیامت پورې ان شاء الله کم خلک چې درانه دي د عقل په حواله سره د عزت په حواله سره د الله په ادا علما هم د په نظر کې درانه ښکاري څه عرض مې دا کو چې د طلباء د خپل بچی دي دا ګوره عقل من کوي او دنیا او آخرت اخیسته کوي مدارس او کې د دیني علما د علما سره د بغړو وارو سره د بند علماء کرام سره په مدرسه کې داخل کوي شرازي ان شاء الله قابل بمي عالم بمي او د عالم لوی مقام ما ته ارزو کو چې دا هغه پورې جنت ته بزینه تر څو چې د خپل ملګری د ځان سره بوتلی نه چې دومره مقام د حشر په میدان کې الله ورکړي دا وړي عزتمن خلک د دې وجه الله فرمای انک اوس دا مدرسې ته راتګ د طلباء او د دې خلکو دا انسان په وسه بس کې نه ده بلکې الله فرمای د نبی اسلام یو تر د ابو طالب سره سره مې ابو طالب ګور دغه ابو لهب هم تر د هغه د سلسیاب نه وای ابو المطلب نه کړي
هغه سره خلک چې کوم دی صاحب وایي عبدالمطلب صاحب ابو طالب صاحب دا ورته ولې وایي لکه د دوی د نبي اسلام سره ډېر زیات محبت پاتې شوی او ډېر خدمت یې کړی اگر چې عبدالمطلب صاحب فطرتي زمانه کې تللی ابو طالب صاحب چې کوم دی هغه کفر په حالت کې تللی دی نبي اسلام شته او ښه کوم دی وحی نازلیږي او دی نبي دی او ښه خدمت ولا کړی دی لیکن بیا هم کله چې وفات کېده نو دی وکه نبي اسلام راغی او داسې وکه داخله مبارکه کېښوده چې تره ته کلمه ووایه یو ځل ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو بس لار به جوړه شي د قیامت پر ورځ شفاعت وکړم خو انګ بعد مجلس نه او د خپلوانو نه مجبوره شو نا کلمې ونه ویله نو کافر لاړ نو داسې وخت تېرېده نبي علیه السلام چا تپوس وکړو چې ابو طالب څه حال دی ځکه هغه ډېر خدمت کړی دی اوس د ابو طالب صاحب نوم چې خلک علي صاحب ورسره وایي دا د محبت په حواله د خدمت په حواله سره وایي نور کفر سره تللی دی دا ولې وایي ځکه نبی اسلام فرمایل چې جنت جهنم کې دی خو په بدن باندې اور نشته صرف د اور کڼاوي ورته پخپو دي خو لکه هغه کڼاوو کې دومره تیز اور دی چې د هغه په دې کوپړې کې د مازغه دي دا جوش وایي دومره تیز اور دی او جهنم کې دی علما د سیرت فرمایي چې د ابو طالب صاحب د جهنم کې دی په نور بدن اور نشته دا ولې نشته نو اهل سیر فرمایي د هغې وجه داره چې دغه ابو طالب صاحب نبي اسلام په دې اوږو کېنولې په اوږو اور نشته په اطراخونو کې کېنولې نو پای کې اور نشته په دې ورانانو په زنګونانو کې کېنولې دی سر مبارک په دې خیر چې د آرام میلاو شي نو په دې ځایونو اور نشته تلې داسې ځای چې نبی اسلام سره لګېدلی نه دی ځکه په ځمکه لګېدلی دی دا به هغه بیا طبیعي ګڼله نو د دې وجه نه د هغه کڼاوي د اور دا ورته ورپخپو دي او نور بدن باندې اور نشته چې یو کافر سره دومره ښه کوي په جهنم کې که نه نو چې دا یو طالب او ما عالم طالب سره دا چې کوم د محبت وکړو د هغه به کوم مقام او یو امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې کله زما او ستاسو د خاص او عامو خلکو چا ګوډمار یو ذمېداري چې دا غم چې کوم دی بچی چې ناظره کوي که نه دویمه سپاره درېیمه سپاره څلورمه لسمه شلمه سپاره وایي او د دې وخت ژوند ختم شو دا ماشوم وفات شو د ناظرې دا ماشوم وفات شو د امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی چې په مقبره کې به کوم ځای کې دی دفن شو د دې ماشوم د ناظرې د برکت الله په دې مقبره کې د ده ګردونه واخې اتو شلو ګناهګارانو ته چې په عذاب کې په قبر کې الله هغوی د عذاب نه خلاصوي د ناظرې یو طالب علم چې بیا قرآن حفظ کړي او بیا دین زده کوي او بیا عالم شي د هغه به کوم مقامي نو هسې دې حوالې سره د نور علماو سره د طلباو سره تعلق پیدا کړي او خاص کر دا پلاران نه دي دا خو د خپل بچي نیکان کوي بیا به انشاءالله موږ پیژنو دا به زموږ صحیح وارثان دي خدمت د دین به کوي او د هغې ثواب انشاءالله موږ ته رارسي په دې هوا ته بس یو اخري خبره کوم یو ماشوم او د کور نه غلا وکړه ګیلاس یې پټ کړه مور پې خبر شوه خو مور ورته دا ونه ویل چې بچې دا کار بیا مه کوه به داسې هغه غلا سره عادت شو بله د کور نه بل څیز پټ کړه بل څیز یې پټ کړه وخت تېرېده یو سړی کور ته ورواړو غلا یې کوله مالک پې راپاسېد هغه د خپل یاره کم دی ټوپک نه ښوده د خپل یاره دا به غل پې ور دغه شو مخکې شو د کور مالک یې ویشت بس هغه پکې ونیولی شو ګرفتار شو کله چې هغه ګرفتار شو نو بس هغه باندې پانسي وخته چې کله پانسي کېده او پانسي ګاټ ته راغی نو دا یو قانون دی چېرې د دې سړي نه تپوس وکړه د سارمان او تمنا شته اخري سارزو پیغام غواړي نو تپوس یې وکړئ دا قانون دی د انګریزانو نو کله چې دغه هلک پانسي ګاټ ته راغی که نه نو چا تپوس دې وکړی شو ستا سارمان ارزو شته وی او شته جي وی څه دي ویله چې زما یو مور ده چې ما له تاسو راوستې او ما په دواړو مخ ښکل کړی نو دا به ډېره ښه ولکه دا خو ډېر ښه تمنا ده ښار زوی ده بس خلک لاړه مور یې راوسته ویله بچي اخري ملاقات وکړه پانسي کېږي وی ټیک ده هغه چې کله راله دا بچی په پانسي ګاټ ولاړ دی د پانسۍ په تخته ولاړ دی بس هغه په دواړو مخه مخ ښکل کړه او بیا اخر کې د هغې په دې مخه شک ولګو دا مخه ټوله دی کوم دی بس دا وله کټ کړه خلکو ویل چې هلکه دا خو موږ ډېر ښه سړی ګڼو او د مور ملاقات یې کوم دی کو موږ دا به ښه کار دی ښه بچی دی معافي به دې وغواړي الله پاک به معاف کړي د خاص هم ګډ وډ دی وایي چې نو هوښیار دی هوښیاران دی الله نه ورکېدی شه یو عالم پکې ولاړو یو بزرګ به تپوس یې وکړي دا دومره غلط کار دی ولې وکړو د مور نه خلک دې وخت کې زارېږي ظالمه زاري تا ولې دا کار وکړو نو هغه نه تپوس وکړو ویل دا عمل دی ولې وکړو کل دی او بیا چې کوم دی به دا ټول مخ دی چې کوم دی په غاښونو کې یوړو ویل دا د دې د لاسه پانسي ګاټ ته رارسېدلی وی ما چې کله جک پټ کړ نو هغه کې ونه کړ زما پلار ته هغه به زما تربیت کړی وی
او دا شان ګلاس په پټ کړو بیا دې ته نوبت ورسید چې هغه سړی مې ویشته دا قاتل شو قاتل او پانسی دا وې کده زما تربيت کړې و او زما تاسو کړې و دې پلار ته ال ویلې و زما او د خپل خاوند ته چې دا اغلا کې دا سړی به د اغلا عادي شي او اخر به سو قتل کی نن بازار پانسۍ ته نه راستل لکه دا مور او پلار غلطیانې چې خپل بچو ته تربيت ورنکي او تربيت حق نه بده قدینه په جماعت کې ښه دا کوم چې دیني دنیا ذکر ده او سواته بوربي او پېښ دغه یو کار دی او پېښه ده او بکی لیکن اخري او دا ورځو پته نه لګي چې اخري حالات به څنګه نو الله رب العالمین دی بدا مدرسه کامیاب کی زما تاسو د حاضر دي الله د خپل رضا ذریعہ باعث وګرځي